او دا نن چې تاسو په څومره ګڼ تعداد کې دلته حاضري کړې ده دا د دې خبرې ثبوت دی چې باجوړ ولس د امن تږی دی. دې وخت کې موږ د ټولو نه اولنی شی چې د باجوړ ضرورت دی هغه امن دی او انشاءالله ستاسو د دغې جذبې ولولې په رڼا کې نن به موږ دا فیصله کوو چې موږ ته تر څو پورې د امن تحفه نه وي راکړه شوې زموږ پر لت او ناسته به تر هغه وخته په دې ځای باندې قایم وي. ملګرو زه به یو څو منټه اخلم. دا درنه موږ ولې کوو؟ دا د مجبورۍ نه کوو که د مستۍ نه کوو؟ دا خبره به زه واضحه کوم. د دې درنې مقاصد څه دي په دې به هم زه خبره کوم. مخې ته به موږ کوم پلانونه ږدو په هغې به هم زه خبره کوم او د دې دپاره چې کوم قواعد او ضوابط او هدایات دي چې د کومو هدایاتو په رڼا کې به دا درنه سر ته رسو په هغې به هم زه خبره کوم. نو چونکې زما افتتاحي تقریر دی ماله به د یو څو منټو اجازت راکوئ. زما ملګرو 25 اگست 2008 د باجوړ په سرزمین باندې د طاقت استعمال شروع شو د جنگ آغاز وشو. نن 19 اگست 2022 دی پورا 14 کاله وشو پورا شد و مت سره هغه جنگ او جارحیت په دې خاوره باندې جاری دی. من هغه وخت کې د امن خبره کړې وه چې بهی جنگ مه کوئ کښېنئ په خپل منځ کې خبرې وکئ مذاکرات وکئ مفاهمت وکئ او نن هم زموږ هغه خبره ده چې که 14 کاله جنگ مسله حل نه کړه نو نن هم د دې مسلې حل مذاکرات دي مفاهمت دي خو قوم ته امن ورکول دي. زما ورونو په 14 کاله جنگ کې کوم چې د باجوړ پر امن شهریان دي چې د آیین وفادار دي د ریاست وفادار دي کور که په 14 کاله کې وران شوی دی د ریاست د وفادار وران شوی دی. اجره که رنګه شوې ده د پر امن باجوړي اجره رنګه شوې ده. جومات که شهید شوی دی د پر امن باجوړي جومات شهید شوی دی. د دې خاورې سره مینه لرونکي په سوونو مشران هغه عالم برزخ ته لاړ. د علم د میدان لوی غرونه هغه د دې جبر او جارحیت په نتیجه کې قبر ته لاړ او خاورې ته لاړ. په کربونو تاوان دا د باجوړ د خاورې شوی دی. روغ روغ مارکیټونه تباه شوي دي بازارونه تباه شوي دي روزګار تباه شوی دی تجارت تباه شوی دی معیشت تباه شوی دی زراعت تباه شوی دی. دا خبره زه رښتیا کوم که دروغ وایم؟ و زما ورونو من 14 کاله بعد
څه سوالات مخې ته ږدو که د دې سوالاتو جواب موږ ته میلاو شي نو موږ قرباني ورکړې ده دغه درته معاف او نور هم ورکوو خو که د دې سوالونو جواب میلاو نه شي نو بیا زمونږ خبرې شته دی موږ هغه وخت کې هم سوال کړی او نن یې هم کوو چې دا جنګ د قبایلو په خاوره د څه دپاره جوړ شو د دې جنګ موضوع څه ده دا د مذهب جنگ دی که دا د خاورې جنگ دی که دا د بارډر جنگ دی د دې جنگ فریقین څوک دي دا د چا شا ترمنځ جنگ دی دا جنگ چا وګټو چا وبیلو د دې جنگ نه څه مقاصد حاصل شو پاکستان ته څه ګټه وشوه او اسلام ته څه ګټه وشوه زما مولا د شهادت نه او زما د مشر نه او زما د کشر نه د هغې د قربانو نه پاکستان ته کومه پیدا رسېدلې اسلام ته څه پیدا رسېدلې کومه پیدا حاصله شوله که د دې سوالاتو جواب دی موږ له راکړي ننم او موږ مطمئن کړي چې تاسو قرباني ورکړه خو موږ پاکستان له دا ګټه وکړه اسلام له هم دا ګټه ورکړه نو دا قرباني هم در پاتې او نور هم ورکوئ که نه ورکوئ او که د دې خبرو جواب نه راکړې او نه